سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. په سویس کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل فضل الرحمن افریدي په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ قامي عدالت یا جرګې له سوله ییزو ګډونوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په تړاو غږ پورته کړ او دغه عمل یې وغنده. نوموړي په دې غونډه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه راغلي د بشري حقونو فعالانو او مطرحو ژورنالستانو په وړاندې له پښتنو سره د روان جبر په تړاو شواهد وړاندې کړل او له هغوی یې د دې تاوتریخوالي ته د پاملرنې غوښتنه وکړله. ښاغلي افریدي وویل د خیبر پښتونخوا پولیسو د جرګې لپاره راټول شوو پښتنو بې وسلې ځوانان په مرمیو وویشتل او په هغوی اوښکې بهوونکي ګازونه وکارول. پاکستاني ریاست بار بار بشري حقونه نقضوي او په ډیرو موادرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو او امن غوښتونکو فعالانو په کورونو چاپې وهلي دي. د هغوی پلرونه او د کورنۍ غړي له کورونو ایستلي دي، ورسره جبر شوی دی او له ځان سره یې وړي دي. نوموړي د دغې موضوع څارونکي بهرنیو خبریالان هم په دې غونډه کې وژغول چې هغوی په خپلو ویناوو کې له پښتنو ځوانانو سره د پاکستاني پولیسو له لوري روان جبر تایید کړ او خپل شواهد یې غونډې ته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دې غونډه کې چې په سویس کې روانه ده دغه راز ویناوالو د جبري ورکېدو، خپلسرو قتلونو او شکنجو په اړه هم ویناوې وکړلې. یاده دې وي چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې چې کومه د پښتون قامي عدالت یا جرګه لګېږي په هغه باندې پولیسو ډزې وکړلې او ډېری ځوانان یې ونیول ځان سره یې یوړل. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.